قدرمن مدیر صاحب، کولی شې راته ووایې چې پلان جوړونه څه ته وایي؟ هو ولې نه. پلان جوړونه د هغو پریکړو، موخو او کړنو ټاکل دي چې د راتلونکي هدف ته د رسیدو لپاره ترسره کیږي. د پلان جوړونې اساسي موخه څه شی ده؟ د هدف ټاکل او د هغه هدف د ترلاسه کولو لاره مشخصول ده. پلان جوړونه د مدیریت په کومه برخه کې شامله ده؟ پلان جوړونه د مدیریت لومړنۍ او بنسټیزه دنده ده. کولی شې راته ووایې پلان جوړونه د کومو منابعو ښه او مؤثره کارولو سره مرسته کوي؟ پلان جوړونه د انساني، مالی، وختي او مادي منابعو ښه کارولو او مؤثره کارولو سره مرسته کوي. د پلان جوړونې اهمیت څه شی ده؟ پلان جوړونه سازمان ته لارښود، نظم او موخه ورکوي او له بې نظمۍ مخنیوی کوي. د پلان جوړونې یو مهم اصل کوم دی؟ د پلان جوړونې یو اصل د واقعیت پر بنسټ د پلان جوړول دي. د انعطاف اصل په پلان جوړونه کې څه معنا لري؟ پلان باید د حالاتو له بدلون سره سم د بدلون وړ وي. په پلان جوړونه کې د یووالي اصل څه ته وایي؟ ټول فرعي پلانونه باید د یو مرکزي هدف تر شا یو موټی وي. د دقیقې او بشپړې مطالعې اصل څه معنا لري؟ دا معنا لري چې پلان باید د حقایقو او معلوماتو پر بنسټ جوړ شي، نه د اټکل پر اساس. د انعطاف لرونکي پلان کومه ځانګړتیا لري؟ دا پلان د چاپیریال بدلون ته ځان برابرولی شي. کولی شې راته ووایې د پلان جوړونې څو ډولونه موجود دي؟ مهم ډولونه یې ستراتیژیک، تکتیکي، عملیاتي او احتمالي پلانونه دي. ستراتیژیک پلان څه ته وایي؟ ستراتیژیک پلان اوږدمهاله پلان دی چې د ټول سازمان د عمومي هدف لپاره جوړیږي. کولی شې راته ووایې عملیاتي پلان څه معنا لري؟ دا هغه پلان دی چې د ورځنیو کارونو د ترسره کولو لپاره جوړیږي. کولی شې راته ووایې تکتیکي پلان څه ته وایي؟ دا یو منځمهاله پلان دی چې د ستراتیژیک پلان د عملي کولو لپاره جوړیږي. احتمالي پلان څه شی دی؟ په دې اړه که لږ معلومات راکړې. دا هغه پلان دی چې د ناڅاپي حالاتو لپاره جوړیږي، لکه طبیعي پیښې.